ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درنو او محترم زړه تراتیرو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست، الله رب العزت مو خوشحاله لره. تاسو د روژې مبارکې و ځانګړې خپرونې ته غوږ یاست. روژه په اسلام او ساینس کې الحمدلله ثم الحمدلله چې د روژې مبارکه میاشت په خیر را ورسېده، ځکه چې دا د عبادت میاشت ده، د رحمت میاشت ده، د مغفرت میاشت ده، د لذت میاشت ده، د عفت میاشت ده، د زړه د پاکوالي میاشت ده، جنت ته د دخول میاشت ده، له جهنم څخه د خروج میاشت ده، د خواخوږۍ میاشت ده، د صبر او ترحم میاشت ده، د مسکینانو، فقیرانو او بېوزلو سره د همدردۍ میاشت ده، د نفس د کنټرول میاشت ده، او د دې ټولو ښېګڼو سره سره روژه د پوره روغتیا او صحت ضمانت هم کوي. روژه فشار یا بلډ پریشر کنټرولوي، شکر برابروي، کلسترول له منځه وړي، د بدن عصبي نظام برابر او ترمیموي، د وینې سره کرویات زیات او برابروي، د معدې د ټولو ناخوالو لپاره یو ښه اغیزمنه درملنه ده، د سترګو دید زیاتوي، د انسان د روح غذا او د خوښۍ سبب ګرځي. روژه علاوه له بدني او ظاهري ګټو څخه د انسان د روح مکمله درملنه هم کوي او ټولې روحي ناروغۍ له منځه وړي. الله جل جلاله چې کوم احکام او تعلیمات د انسانانو لپاره را لېږلي دي، په هغو ټولو کې له اخروي ګټو څخه علاوه دنیوي او ظاهري ګټې هم لري. اوس د ساینس له برکته هر څه برملا او ښکاره دی. صرف په سجدې باندې مکمل یو کتاب لیکل شوی دی، دا چې د اسلام په ټولو اوامرو کې ضرور ګټې نغښتې دي. نو له همدې کبله اوس ساینسپوهان که هغه مذهبي کسان دي او که غیر مذهبي، خو د اسلام هر فعل او قول باندې څېړنې کوي. دا ځکه چې دوی پوهیږي چې د اسلام په هر امر کې ضرور ګټې نغښتې دي، خو دا ګټې یې باید جوتې کړو پر لمانځه، روژې، اوداسه، حج، حلال، حرام او نورو باندې د نړیوالو ساینسپوهانو له لورې په وار سره تفصیلي څېړنې شوي دي. له دې څخه علاوه هغه څه چې اسلام حرام ګرځولی دی، پر هغو باندې هم څېړنې کړي دي. دا ځکه ساینسپوهان په دې ګروه دي چې کوم شی چې اسلام حرام ګرځولی دی هغه ضرور نقصانونه لري، لکه شراب، زنا، لواطت، قمار، وینه خوړل، د خنزیر غوښه او داسې نور. د کائناتو د پنځونکي په هر حکم او نهي کې زشته اخروي او دنیاوي ښېګڼې او نیکمرغۍ نغښتې دي. په واقعیت کې په یوه سنت نبوي صلی الله علیه وسلم باندې څېړنه او لیکنه کول د یو انسان په ټول عمر کې ناشونې ده او د یوه بشر له وس او توان څخه یو وتلی کار او ناشونی تصور دی. پاتې دې نه وي چې که دا لیکنه ډېره نه اوږدېدلی، نو ما به د الله جل جلاله په پوره فضل سره د قرآن کریم او حدیث نبوي صلی الله علیه وسلم په هر حکم باندې ټکونه کتابونه لیکلي وای او معلومات به مې راټول کړي وای. اوس د دې لیکونو او څېړنو لیوالتیا دومره ډېره او په لوړ ګراب کې ده چې د فکر څخه لوړه ده. زشته ډېرې د اسلام د دین شغلې مخ په وړاندې ځي او د قرآن کریم د هدایت نور د ځمکې د کرې وهرې زاویې لوړو او ژورو ته رسېدلی دي. دا یو منلی او کوټلی نړیوال حقیقت دی چې د اسلام مبارک دین د پوره ښېګڼو او د ژواک ژوند د ښکلو ملغلرو څخه ډک دی. تاریخ ګواه دی چې اسلام بشریت د ټولو ظاهري او باطني بدبختیو د چرخاب څخه د سوکالۍ او مینې وساحل ته سوق کوي. په هر وخت کې د ټوله انسانیت د هیلو غوټې ورغوړولي دي، د تورتم او جهل د کرغېړنو تاریکیو څخه یې ژغورلی دی او را ایستلی دی او د هدایت او لارښوونې سرک یې وربخښلی دی. انسان د تل په شان په بدبختیو او کړاوونو کې ښکار دی. د اسلام په 1400 کلن زرین تاریخ کې اسلام یوازینی الهي دین دی او د هر انسان د ژوند
تګلاره ده چې نسلونه ملتونه او قومونه یې په بې مثله نور سره روښانه کړي دي او تلپاتې خوښي ور په برخه کړې ده او اوس دا یو نړیوال او روښانه واقعیت دی چې اسلام د ځمکې پر مخ یوازنی رښتینی او منلی الهي دین دی و بل لور ته د فلسفي او حکمت څښتنان بیا دا اعتراف کوي چې اسلام ځکه یو الهي دین دی چې په هر نهي او امر کې یې داسې ښېګڼې نغښتې دي چې د انسان تر پوهې او فلسفي فکر او تصور څخه ډېرې اوچتې دي او په اسلام کې د څېړنو او مطالعې په پایلو کې په میلیونهاو خلک مسلمانان سوي دي د لویدیځ پوهان دا مني چې روژه د شکرې د ناروغۍ لپاره د وینې د لوړ فشار د ژور خفګان د بدن د مدافعې د قوت د قوي کېدو د اعضایي رئیسه د ښه ودې په خاطر او داسې نورو په زرهاو ناروغیو لپاره روژه غوره طبي درملنه ده چې په راتلونکي کې به ورباندې رڼا واچول سي مخکې په اسلامي احکامو باندې یوازې د امت مسلمه مسلمانو پوهانو ډاکټرانو او طبیبانو څېړنې کولې او کتابونه یې ورباندې لیکل خو برعکس اوس د لویدیځ غیر مسلمان پوهان فلسفیان رون اندي مفکرین پروفیسران او ډاکټران په ډیره مینه سره لومړی لیکنې ورباندې کوي کتابونه چاپوي او په دوهم ځل کې د اسلام مبارک دین قبلوي او که هغه کسان چې اسلام قبول نه کړي نو د اسلام د حقانیت څخه سترګې نشي پټولی او واقعیت بیانوي روژه په قرآن کریم کې الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون سورة البقر ژباړه د روژې میاشت هغه میاشت ده چې قرآن کریم پکې نازل شوی دی چې د خلکو لپاره هدایت دی او د هدایت لپاره روښانه دلایل او د حق او باطل تر منځ بیلونکی دی نو ستاسې څخه هر څوک چې میاشته وویني نو روژه دې ونیسي او که څوک ناروغ یا مسافر وي او روژه یې خوړلې وي نو له ورپسې ورڅخه دې د خوړل شوو ورځو په شمیر روژې ونیسي الله پر تاسې د اسانۍ اراده لري او پر تاسې د سختۍ اراده نه لري او د دې لپاره چې د روژې شمیر پوره کړئ او له دې له امله چې الله تاسې ته هدایت درکړی دی نو هغه په لویي سره یاد کړئ ښایي چې شکر وباسئ بل ځای کې الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي احل لکم لیلة الصیام الرفث إلى نسائکم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون سورة البقرة ژباړه د روژې په شپو کې ستاسې لپاره ستاسې د ښځو سره جنسي یوازیوالی حلال شوی دی دوی ستاسې لپاره جامې دي او تاسې د دوی لپاره جامې یاست الله پوهیده چې تاسې په خپلو ځانونو خیانت کوئ خو ستاسې توبه یې قبوله کړه او تاسې یې وبخښلاست نو اوس د دوی سره جنسي یوازیوالی کولی شئ او هغه څه چې الله ستاسې لپاره مقرر کړي دي ویې غواړئ او ویې خورئ او وچښئ څو چې ستاسې لپاره سپین تار سپیدې صبح صادق له تور تاره شپې څخه ښکاره شي بیا خپل روژه تر شپې پورې پوره کړئ د روژې میاشتې ته ولې رمضان ویل کیږي د روژې و میاشتې ته رمضان په قرآن کریم کې استعمال شوی دی او دا توری په قرآن عزیز کې یو ځلې د سورة بقرې په 185 آیات په سر کې شهر رمضان الذي راغلی دی اوس زه غواړم چې ولې د کائناتو پنځونکي لوی الله جل جلاله و دې میاشتې ته د رمضان میاشت وویل
رمضان د رمز له تورې څخه اخیستل شوی دی چې معنا یې ده په ګرمۍ سوځل یا رمز و هغو شګو ته ویل کیږي چې داسې ګرمې او تودې وي چې پښې سوځي، چې دا د ټولو د عربي ژبې د لغت پوهانو په نظر اتفاقي ده. د عربي ژبې په یوه کتاب المنجد کې د دې تورې وضاحت داسې شوی دی: رمز النهار ورځې ډیرې ګرمېدل، رمز الشمس په شګو او نورو څیزونو لمر پرېوتل، رمز الرجله په ګرمه ځمکه باندې د پښې سوځېدل، رمز الغنم څاروي په ډیر ګرم ځای کې سرول، رمز الامر د غصې او قهر نه د اور لمبه کېدل. اوس به درته جوته شوي وي چې د روژې و میاشت ته په دې رمضان وایي چې دا ګناهونه سوځي او دا توري د جاهلیت په وخت کې هم ورته استعمالېدی. د حضرت انس رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د روژې و میاشت ته ځکه رمضان وایي چې دا ګناهونه سوځوي او ختموي. تحفه رمضان به حواله جامع صغیر تفسیر مظهری. د همدې حدیث شریف په تایید باندې شیخ بن حسن بریر او شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله وایي چې د روژې و میاشت ته ځکه رمضان وایي چې په دې میاشت د مسلمانو او شریفانو ګناهونه سوځي او له منځه ځي. تحفه رمضان به حواله مجمع البیان فی تفسیر القرآن. و روژې نیولو ته ولې صوم وایي؟ و روژې نیولو ته په قرآن عزیز کې صوم راغلی دی. دا تورې په قرآن کریم کې په مختلفو صیغو سره 14 ځلې راغلی دی چې صوم د عربي ژبې د لغت پوهانو د منجد لسان العرب بحر الوسیط او نور لیکوالانو په آن چې امساک منع او بندېدو ته وایي، او د شرعي په اصطلاح کې صوم د سپېدو څخه تر لمر لوېدو پورې د خوراک، څښاک، جما او نورو هغو لارو څخه چې د انسان و بدن ته شی داخلیږي د دې ټولو څخه ځان منع کول او امساک ته صوم وایي. روژه کله فرض وه؟ روژه له هجرت نه 18 میاشتې وروسته د شعبان برات په میاشت کې فرض شوه چې آیات شریف یې پورته ذکر شو، او روژه د هجري سپوږمیز کال 9مه میاشت ده. روژه تر اسلام مخکې هم په مختلفو دورو او مختلفو بڼو سره فرض وه. د بیلګې په ډول سره پر ځینو امتونو د هرې میاشتې ایام البیض یا د روښانو شپو 14 14 او 15 روژې فرض وې. یهودو او نصاراو د محرم د 10 په ورځ په ځانګړي ډول سره روژه نیول، او د قرآن عزیز په دې حکم سره چې روژه د رمضان په میاشت کې فرض ده مخکې ټول حکمونه ختم شول، فرضیت یې ولاړی او د هغو روژو نیولو حکم پر سنت باندې پاتې شو. دا ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د محرم او روښانه شپو روژې نیولې. نوالو زموږ د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضریږو، تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.